نن به د مانځه متعلق یو اسانه غوندې خبره تاسو ته وکړم چې کومه طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کړی دی. رونو دا یو سوچ پکار دی چې دا منځ د الله ذوالجلال په دربار کې زمونږ دپاره یو رازداري ده، او بیا که سړی سوچ وکړي نو دا د خدای پاک یو ډېر لوی فضل او کرم دی. الله ته ودرېدل دي او د خدای په کور کې ودرېدل دي. چې الله ته د الله په کور کې یو سړی ودرېږي، ډېر انسانان داسې دي چې د هغې مونځ په نصیب نه، بانګوی مانځله نه راځي، د جمعې ورځې مانځله نه راځي، هغې د الله د دې فضل نه محروموي. او الحمدلله چې کم مسلمانان بانګ واوري او دې مانځله راشي، د الله هغه عظیم فضل پې راغی، د خدای رحمت پې راغی، د خدای گویا کې د خپل کور ته راوبلو. حضرت عطا یو سړی تیر شوی دی، یو ډېر لوی محدث او یو صوفي انسان تیر شوی دی. هغه یو وینځه واغېسته، کور ته یې راوسته، نو هغه وینځه د شپې پاسېده، د الله عبادت یې کو. چې الله ته ودرېده، دا اوس دا مالک یې ویښ دی، خو ځان یې غلی غوندې وده که چې زه دا وینځه ګورم چې دا سینګ مونځ کوي، څومره کوي، دا څه کوي د شپې چې پاسېده. وینځې له اول خو اودس وکړه ښه په قلار، او بیا د هغې نه پس الله ته ودرېدل او مونځ یې وکړه، ډېر ساعت یې مونځ وکړه. او بیا د مانځه نه پسې لاسونه الله ته خواره کړل او دعا یې کوله. دا عامه قاعده ده چې یو سړی د عبادت نه اوزګار شي او د عبادت نه فارغ شي، نو پکار دا دی چې بیا الله ته لاس اوچت کړي او د خدای نه دعا وغواړي. اذا فرغت فانصب، چې کله ته د عبادت نه فارغ شي، لږ غوندې ځان الله ذوالجلال ته په زاری کا، ځان لږ غوندې خدای طرف ته متوجه کا، او ځان باندې لږ تکلیف او کړاو نورم تیر کا، او خدای ته مناجات او زاری او عجزي وکړه. نو دا وینځه چې الله ته لاسونه اوچت کړل، نو اوس ورونو دعا هم د دعا په طریقه پکاري. لکه انسان نه یو سړی پیسې غواړي، خیر غواړي، نو بعض انسان راشي هغه په سخت الفاظ وایي سره کا، نو څوک دې زمړه خپل کار کوه. څوک راشي هغه وایي یاره د خدای په نوم یو روپۍ راکه، که چاړه مني ورکړي، که نه مني نه ورکوي. او څوک راشي هغه خپله عاجزي بیان کړي ډېره زیاته، او چا نه چې غوښتنه کوي د هغه لږ غوندې صفت وکړي، نو سړی خامخا ډېر نرم شی وله ورکړي. دارنګې د الله نه غوښتل هم دغسې طریقه باندې پکار دي. د خدای نه چې کله ته غوښتنه کوې، په داسې طریقه به د الله نه غوښتنه کوې چې د خدای به لږ صفت وکړې، او خپل ځان به عاجزي ښکاره کړې، او د الله او د خپل ځان منځ کې یو رابطه به هم جوړه کړې. که سړی چا نه غوښتنه کوي، نو ورته وایي ته زما رشته دار یې، یا ته مسلمان او زه مسلمان یم، یا خدای هم شریک دی، قرآن هم شریک دی، نو هغه واسطه به خامخا پیش کړې. نو دی وینځې چې کله مونځ نه فارغه شوه، نو الله ته یې لاس اوچت کړه، اول خو یې د خدای حمد او ثنا وویې، د خدای تعریف او صفت یې وکړه، او د هغې نه پس هغه واسطه چې پیش کوي، وی یا الله ستا د هغه محبت په برکت باندې چې ستا ما سره خدای کومه مینه ده، د هغې په برکت ده نه خدای زه دا سوال کوم چې د ما دا دعا قبوله کړه. اوس دعاګانې کولې. نو خدای پاک ته وایي چې یا الله ستا د هغه محبت په برکت چې الله ستا ما سره دی، زما دا دعا قبوله کړه. پسې دعا ووایي. نو د عطا د خپل سردار ول آواز ورکوي، وینځې غلطه خبره دې وکړه، دوکه شوې، خطا شوې. وی ولې خطا شوم؟ وی ته د الفاظو ته سوچ وکړه، تاسو وی تا خو دا ووایي چې خدای ستا د هغه محبت په برکت چې ستا ما سره دی، تا ته څه پته لګي چې تا سره د خدای مینه شته او که نشته؟ داسې ووایه چې خدای زما د هغې محبت د برکت نه چې زما تا سره دی. اوس هر چا ته خپله مینه معلوم وي، د بل خو ته نه معلومه. زما ستا سره مینه دا ما ته معلومه ده، او ستا مینه ما ته هېڅ پته نه لګي چې ستا ما سره محبت او مینه شته او که نشته. وی غلط دی. وی تعالی داسې پکارو چې یا الله د هغې مینې د برکت نه چې کم محبت او مینه زما په زړه کې تا سره ده، د هغې د برکته دا دعا قبول. داسې مه وایه چې خدای ستا د مینې د برکته،
ستا به خدای سره مینې څه پته لګي د الله سره شته که نشته. او وینځه ورته وایي ما ټیک ویلي دي، وی څنګه ټیک ویلي دي، تا ته څه پته لګي چې د خدای تا سره مینه شته که نشته. وی که د الله ما سره مینه نه وی نو په دې نیمه شپه به یې ځان ته نه ودرولم، لکه ستا غوندې به یې د کټ کې زه موده کړی وم او بس خوبونه ومې کول. خو د خدای ما سره مینه ده نو د زړه کې راله د خپل محبت او د دې مونځ محبت اچولی دی، په دا نیمه شپه کې راته دا خوب بدي که، د خوب نه راله نفرت پیدا که او ځان سره راله محبت پیدا که، ځکه خو زه پاسېدم او دس مې وکړه په یا خوب او خدای ته ودرېدم. نو واقعي چې یو سړی مانځله راغی که نه او دی خدای ته ودرېد، دی پوه شي چې د الله ما سره محبت او مینه شته، ځکه خو یې دی کور ته راوستم او ځان ته یې ودرولم که نه. اوس باقي د الله کار دی او باقي ستا کار دی، په صحیح طریقه وله مونځ کوې که په غلطه طریقه وله مونځ کوې. یو بل سړی دی هغه یو مرۍ اخیستی و، مرۍ یې کور ته روان کړی دی او مرۍ یا سامان یې اخیستی و، د کور دپاره سامان یې واخیسته، یو مزدور ته یې واس کړی راشه ما سره سامان کور ته یوسه. اکثر دی بازارونو کې دا پنډ والا مزدوران ګرځي، ډېره ښه ده، دومره پیسې به در درکم او دا سامان ما سره کوره پورې یوسه. مزدور چې کله سامان په اوږه که او څه منځې لاړل د ماښام بانګې ووې، دې مالک ته وایي چې صاحب د ما زه مسلمان یم او بانګې ووې او زه ورځم دې جومات کې دا مونځ کوم رانه جمع خرابېږي. چې کم آقا دی او سامان یې اخیستی دی هغه ورته وایي خپل کار کوه مونځ به بیا کوې، ماله سامان به کور ته رسې. بېلمازه و، مسلمان و، هغه هم خو بېلمازه و. وی نه زه به خپل مونځ کوم، هغې نه پس به سامان وړم. خان بابا ورته غصه شو، ورته وی نه ده ما سامان به وړي، ما سره پیسې کړي دي، بیا پیسې نه در کوم، ما سره به سامان کور ته وړي په ما ناوخته کېږي، هغې نه پس ته پېښ و مونځونه دې پېښه. بس هغه نوکر ښه سړی و، مونځګزاره سړی، سامان یې ورته په هغه ځای باندې کېښود، یو پیسه م راکوه، دې پورې مې درله خیراتي راوړه، که په خپل یې وړې که په بل کې وړې وړه، زه د مانځله لاړم. دا خان بابا چې پېښ شو چې یاره دا سامان خو یې راته کېښوده او دا سړی خو پوره مونځګزاره دی او پیسې هغه مزدوري م پرېږدي خو مونځ کوي، نو ورته وایي چې داسې کار دی، اوس به یې راله څوک وړي. ښځه مونځ وکړه خو لږ زر راځه. وایي نه بس زما خو دغه د ماښام مونځ دی، بس مونځ کوم راځم. وایي چې مونځ وکړې بس راځه. دا مزدور چې ورغې د ماښام 3 رکعته فرض امام سره وکړل، ورپسې 2 رکعته سنت وکړل، ورپسې په نفلونو درېده، ښه مزېدار په صحیح طریقه یو 2 رکعته 4 یا 6 هغه وابي نفل یې شروع کړل. خلک ټول د مانځه نه جومات نه لاړل او خان بابا غوسه دی چې خدا ظالم ما نه کم خوا پټ شو، ټولو خلکو امام هم د جوماته ووت، خلک هم ووتل او دی ولاړ دی، تراویح شروع کړي دي که څه چلې شروع کړی دی. اوس داسې مخ یې تک سور دی، په ما خو ناوخته شو، دی که دی د جوماته راووته چې راغې خان بابا ورته غوسه وکړه، خواشې تا ټول خلک راووتل او تا په جومات کې څه کول، په ما دې ناوخته کړې، ما خو درته لمانځه اجازت درکړه، تا دومره وخت ولې واړو. نوکر ورته وایي جي زه خو راتلم خو زه یې نه را پرېښودم، زه خو را روان شوم خو نه یې را پرېښودم. وی چا نه را پرېښودې؟ داسې څوک به چې زما مزدور دې بند کړي؟ وی یا څوک دی؟ وی هغه ذات چې تی د جومات نه تی جومات ته دننه نه پرېښودې، زه هغه د جومات نه بار نه را پرېښودم. او څنګه ته به خدای خو د مټه نه ونیوې؟ نه، چې یو سړي مانځه ته شوق وي که نه، الله ولاړه ځان ته را مایل کړي، 2 رکعته وکړي، هلته د دنیا سړی ورته ولاړ دی یا کار دی، بیا ورته خدای په دې زړه کې واچول چې راشي 2 نور هم وکړه، شوق یې 2 نورو ته هم پیدا شو، بیا ورته الله په زړه کې واچول یو 2 نور هم وکړه، نو شوق یو 2 نورو ته هم پیدا شو. نو چې تعالی الله د مانځه شوق په دې زړه کې اچي 2 رکعته کې بیا شوق، بیا 2 رکعته کې بیا شوق، داسې شو لکه چې تا ځان الله ځان ته بلي او بل خوا دې نه پرېږدي. نو مونځ الله ته ودرېدل دارونو د خدای فضل دی، د الله کرم دی، او دا به وی خامخا به وی چې د خدای لوی احسان وشو، د خدای لوی فضل وشو، دونه دنیا پاتې شوه او زما په زړه کې د مونځ محبت واچو او د دنیا کارونه او ارسه او بستره مې ګرمه پرېښوده او خدای تعالی منزله راله. او دا زمونږ به څه مونځ دي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به 2 رکعته مونځ کو چې د ماسخوتن مونځ به وکړو تر سبا پورې به ولاړو، صرف 2 رکعته مونځ، یو ځل به قرآن په 1 رکعت کې ختم کو، بل ځل به قرآن په بل رکعت کې ختم کو. مونځ دې ته وایي.
امام احمد ابن حنبل د شپې به عموما 300 رکعاته نفل کول وبکې د 300 رکعاته اوس زمونږ 6 رکعاته تراویح دي هغه مولا پسې ځو چې کم مولا مونږ ته پدې چې لکه کلاشنکوف غوندې یو ډر ته وباسي چې کم په اطمینان او په قلار تراویح کوي هغه پسې مونږ تراول هم نه ځو هغه مولا پسې مونږ مونځ کوو چې زر اخلاص کوي د سهار مونځ هغه مولا پسې کوو چې کم څونه زر مونځ کوي او ځان ته خلاصوي عادت لمون خراب دی 300 رکعاته نفل دا به امام احمد ابن حنبل جناب د شپې کو الله ته به ولاړو خوند به ورکو د مانځو د ماسخوتن په اودس به د سهار مونځونه کول 40 کاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا درسته خبره ده بعض خلک په اعتراض کې غلطه کوي بالکل ثبوت سره ثابته خبره ده چې امام صاحب رحمت الله علیه 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی دی وبکې څوک یو ورځ دغه بزرګانو که مونته ده نو په دومره لویه مجاهده او په دومره لوی مشقت او په دومره لوی تکلیفونو باندې مونته ده نو نو مونځ ته اودس وکې وخت دې لږ هغه د دنیا وخت بل خوا که یخې اوبه باندې اودس وکړه او بیا د هغې نه پس جومات ته رالې ګوره کار روزګار دې پرېښود نو په کار دا دی چې مونځ په هغه طریقه وکړه چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ښودلې ده ولې که په غلطه طریقه دې مونځ وکړه نو بجایره دی چې ثواب به دې شي دا مونځ به درته واپس به دې مخ راولي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کله یو سړی مونځ وکړي هغه مونځ دی چې الله ته لاړ شي ورسېږي الیه یصعد کلم الطیب دا ښه عمل الله ته خیږي والعمل الصالح یرفعه دا خدای پاک ته پورته کېږي نو چې الله ته لاړ شي نو خدای پاک خو پوه شي چې دا خو الله خو پې پوه دی خبردار دی چې دا خو هغه مونځ چې روح پکې نشته مړی دی مړی وایي دا واپس ته د پرې مخ ورغورځوئ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت نه مخکې اخره زمانه کې داسې خلک به چې 80 کاله به الله ته منځونه وکړي یو مونځ به هم قبول نه 80 کاله به خدای له منځونه وکړي بې لمانځه به نه یو مونځ به الله په دربار کې قبول نه او فرمایي نبی علیہ السلام چې جماعتونه به آبادي اعلی جماعتونه به منځګزار به پکې ډېر زیاتي او اعلی داسې جماعت به چې تماشې به خلک کوي منځګزار به پکې ډېر زیاتي ډېر خلک به مانځله راځي لیکن فرمایي پیغمبر علیہ السلام چې مونځ به پکې د یوم قبول نشي تاسو وګورئ نن په دې پېښور کې د کلو کې څونه اعلی جماعتونه جوړېږي هماغه پیشنګویي ده او دې مشرانو نه تپوسو کې دومره منځګزار مخکې مانځه کې لکه اوس چې څومره دي نه پخوا خلکو دومره مونځ نه کوه لکه اوس چې څونه مونځونه کوي لیکن حقیقت باندې که موږ سوچ وکړو د نبي علیه السلام وینا ده بس خدای دې مونځ قبول کړي نو او فرمایي نبی علیہ السلام ګوره د هغې الفاظ دي که رکو صحیح وکړي سجده به یې خرابوي که سجده درسته وکړي رکو به یې خرابوي که رکو سجده دواړه ټیک وکړي نو جلسه او قومه به یې خرابوي او چې کله سلام وګرځي دا پته به ورته ولګي چې څلور مې وکړل که درې مې وکړل دوه مې وکړل که درې مې وکړل دا معلومات به ورته ونه شي یاره تاسو سوچ وکړئ پیغمبر علیه السلام چې څه وینا کړې ده حقیقت دی که نه دی بالکل حقیقت صحیح طریقه باندې مونځ څوک کوي مونځ هغه مونځ دی چې کوم مونځ کې ستا توجه رب العالمین دی ته وایې زه خدای ته ولاړ یم یو سړی دی او هغه یو افسر له ورځي د دنیا یو افسر له نو هغه څومره ځان له ګیره برش کي او څونه سر ځان له برش کي او جامې پاکې واغوندي او اولامبي او مخ صفا کي او په ډېر لوی ټاټ او پاټ کې دی ورشي ولې زما فلانکي افسر سره فلانکي وزیر سره فلانکي گورنر سره زما ملاقات دی او په دې مانځه کې زمونږ او ستاسو ملاقات د رب العالمین سره دی او نبی علیہ السلام فرمایي هم چې خدای سره ملاقات کې ځان غوندې پاک کا او دس وکا یا غسل وکا جامې دې هم پاکې کا دغه عامې جامې چې مونږ یې کاروبار تا چو ثياب بدله دي کې ګورې مونځ مکروه دی پاکې جامې ومانځه تا غوندې ښکلې جامې به اغوندې ښایسته جامې به اغوندې او د کار جامو کې یو خدا دی چې سخت ضرورت دی که اوس ته مثلا جامې بدلی نو وخت در نه ځي نه که داسې وخت خو بیا له خبره ده ګنې چې وخت هغه لرې کوه د یو دوست ملاقات لدی خو ته د کار جامو کې نه دی خدای لدی د کار په جامو کې دی
لرې که ښکلې مزېدارې جامې واغونده، پاک ځای باندې ودرېږه او الله ته مخ که په دې خیال چې زما د الله سره ملاقات دی، خدای ته مخامخ ودرېږه. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه ما ته یو خبره کوله چې لومبي حج له تلمه، نو هغه نه ما تپوسونه کول، نو ما ته ویل چې ګورې یو جوړه ځان سره د مدینې منورې دپاره نه وي یو څه، چې کله مدینې منورې ته لاړ شي نو هلته به خپل بلډینګ ته چې ورشي نو به لامبې، او په دې نیت به ولامبې چې زه د مدینې منورې ته د نبي علیه السلام ملاقات لزمه، لکه یو دوست چې د دوست ملاقات لري نو ځان خشته کوي، نو او به لامبې او نوې جامې به اغوندې، زړې به نه اغوندې، خوشبویي به پورې کړي، نو پیغمبر علیه السلام نه به ورشي. نو سړی چې په دغه سوچ او په دغه نیت نو فایده ډېره شوه که نه. نو چې ته خدای له راځې نو دقه سوچ پړه کې وکړه چې د الله ملاقات لزم، مناجات رازداري ورسره کوم، وجود به پاک کې، استنجا به وکې، چاردام به وکې، جامې ښکلې واچوه او په ډېر اطمینان ته جومات ته راشه ودرېږه الله ته، ته ګوره چې ستا دعا او ستا د لمونځ بیا الله قبلې او که نه قبلې. حضرت علي رضي الله عنه یو غشي باندې لګېدلی و، نو چې په غشي ولګېده نو هغه زمانه کې خو د نشې سترې نه وي که نه چې سړی به یې نشه کو بیا به یې غشي ایسته، او غشي هم داسې تاسو که غشي لیدي وي نو د غشي له داسې وزرې جوړې کړي چې هغه د انسان په وجود کې نه نوځي، نو چې بیا راوباسي نو هغه یې نښتي نه راوځي، وزرې غوندې وي. نو هغه شی خو په جنګ کې په غشي ولګېده، خدای او دې سره څوک و، هغه شی خو وتل ګران و، ځکه نشې او اپرېشنونو قصه خو نه وه. چا دا مشوره ورکړه هلکه چې دې په مانځه ودرېږي دا غشي ته وباسئ. نو چې دې سینګ په مانځه ودرېده، چې په مانځه به ودرېد نو ټول بړچېده، بیا هېڅ طرف ته توجه به یې نه وه. نو کسان راغلل نو هغې ول غشي ته یې وویسته، هغې نه وینه هم روانه شوه، ځکه غشي باندې خو هغه ځای بند وه زخم. نو بیا صاحب سره غشتي دي هغه زمانې څه دارو درمل، هغې وله په زخم اچولي چې هغه وینه یې پې ودرولې ده وله، او دې خپل لمونځ کې لګیا دی. نو چې د مانځه نه اوزګار شو ویل دلته کې څه شور مور نو دا تاسو څه لغه جمع شوي وې، دا ورته پته ونه لګېده چې د ما د وجود نه غشي چې وویسته، اوس د هغې خو درد کوه او وینه ته اطلاع و، دې په هغې پوه نه شو چې الله ته ودرېږي نو دغسې به بیا. هغه یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ته، یو ښځه په لاره روانه وه، یو سړی ورپسې روان و، نو ښځه چې مخکې دا سړی ورپسې نیغ روان و، نو دا ښځه یې سړي ته وویل لږ سړي خوار شې ته ما پسې څه لپاره روان خو چې په کم ترکوسه تاوېږم راپسې را وایي زما سره ډېر لوی عشق دی او مینه مې در سره زما ډېره خوښه یې. ښځه هوښیاره وه، هغې ورته ویې ولې دې خوښه یم؟ وایي ته ډېره ښکلې، وایي زما نه وروستو زما بله خور را روانه ده، هغه زما نه زیاته ښایسته ده، چې ما سره مینه کوې زما نه وروستو زما بله خور ده، په دې لاره هغه زما نه زیاته ښایسته ده. نو د هغې پسې شاته وکتل، نو اپې راغلې یو څلور پنځه څپې راغلې، اوس خدای بېخ وباسي که ما سره دې مینه ونه بل خوا به دې مخ نه اړه، او چې بله ښکلې مې ته یاده کړه نو بیا یې زما نه توجه بل طرف ته واړوله. حقیقت باندې که سړی سوچ وکړي نو که زمونږ الله سره مینه وه نو مونږ به الله ته ودرېږدو. مال له ورشو الله نه نه راځو، خوب راته د خدای نه خوښ ښکاري، مال د دنیا کسب او دولت راته د الله نه ښه ښکاري. ولې؟ اوس د خدای وخت دی نو خدای له به راتلو به م پرېښودل که نه، او بیا په هغه طریقه به الله ته ودرېږو چې کومه طریقه د الله د شان سره مناسبه ده، په ښه طریقه به الله ته ودرېږي، خشوع خضوع سره مونځ به وکړې، الله ته به متوجه شي، خدای ته به ودرېږې، ته بیا ګوره چې ستا دا مونځ قبلېږي که نه. اوس هسې قرآن کې الله وایي، مخکې نه اعلان کوي دا رستنو بلکې د منافقینو متعلقه، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا. چې مانځه ته ودرېږي نو داسې مانځه ته ولاړي سس پس بی ستړی ستومانه بی. ګوره الله وایي د منافق مونځ یادوي. اوس به مونږ وګورو چې د مونږ هغه څنګه دی. مانځه ته ودرېږي قاموا کسالا سس پس، اصل د دنیا کار چې کې 1 घंटा 2 घंटे به ته لګي، خو مونځ ته چې ودرېږي کله په یو طرف تاوې کله په بل طرف به تاوې، کله به یو خپه اوچتی کله بل خپه به اوچتی، او که امام صاحب لږ غوندې قرات اوږد که اوهو خدایه نو کله به دې سلام ګرځئ. استاد چېرته پکې تلی وې؟ مونږ خو دې نن مړه کړو، دومره اوږد قرات سس پس بی، کله یو خو کله به سټ ګرئ او کله به ګیره ګرئ او کله به یو ځای ګرئ کله او بل ځای ګرئ. د پیغمبر علیه السلام مخکې یو سړي مونځ کو، ګیره یې وګروله، ورته د په مانځه کې خشوع نشته، الله ته متوجه نه دی، خپلې ګیرې ته خیال دی. کله یو ځای ګره وکړه او یراؤون الناس، خلکو ته به ځان ښیي، مونځ دې لپاره کوي چې خلک وایي چې دی مونځ کوي. لا یذکرون الله الا قلیلا،
لږ غوندې به خدای یادوي، نور به الله ته توجه ني. دغه چې ودرېږي خدای ستا د رضا دپاره مونځ کوم تا لره، یا الله اکبر ووایي پکې هم توجه شته او که توجه نشته خدای طرف ته، لا یذکرون الله الا قلیل، لږ غوندې به خدای یادوي، نور به الله ته توجه ني. او قرآن کې الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ سړی د نارواو نه او د قبیحو د غلطو کارونو نه منې کوي. مونږ کوم سړی مونځ د غلطو نه منې کوو؟ دلته مونځ کوو، هلته کې ورځو غلط کوو، دلته مونځ کوو، هلته ناروا کوو، دلته مونځ کوو، هلته ښځو ته ګورو، دلته مونځ کوو، هلته غلا کوو. نو مونږ خو دې مونځ د نارواو نه او د غلطو نه منې نه کړو. معلومېږي دا چې زمونږ دا مونځ نه دی که نه. که مونځ زمونږ مونځ وي نو مونږ بیا د نارواو نه منې کړي وو، مونږ بیا د غلطو نه منې کړي وو، د فحش نه او د کنځلو او د ګناه نه به مونږ منې کړي وو. قرآن خو دروغ نه وایي، قرآن خو رښتونی وایي، رښتونی کتاب دی. نو چې قرآن وایي چېرې مونځ سړی په صحیح طریقو کې دی به د ګناه او نارواو نه بچ کوي، مونږ خو یې بچ نه کړو. معلومېږي دا چې زمونږ مونځ نه دی. نو مونځ چې کوې جناب په صحیح طریقه به وکړې، د مانځه طریقه اوس واوره، الله ته به ودرېږي، خدای ته کله ته مخامخ ودرېږې، قبلې ته به مخ کې او الله اکبر نیت به لاول وکړې. صدرته یاد دي 2 رکعاته نیت کوم، زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض د سحر د مانځه قطعي ورسره ووې. قطعي معنی یقیني، په دې حاضر وخت، په دې حاضر امام پسې، په دې زړه کې دې راوله، مخ مې د کعبې شریف په لور کو یا په طرف کو. الله اکبر، الله ته پوره ځان متوجه کې. ګوره یاد وساته، نیت کې یو سړی په خولې ونه وي پروا نشته، په زړه کې راوله بس چې د 2 رکعاته فرض کوم او دا د سحر مونځ دی او د امام پسې ولاړ یم، الله ته ودرېږم، بس دا کافي دی. صرف چې ستا زړه کې دا تېره شوه. پیغمبر علیه السلام یو مونځ کې د خولې نیت نه دی ویلی، په زړه یې ویلی دی. اصل نیت د زړه دی. که ته په خولې لګې او ګردان وکړې او په زړه کې توجه نه، هېڅ فایده نه ورکوي. نو الله طرف ته د زړه نه ته متوجه شه. ماسپښین مونځ کې دا اړه کې راوله چې 4 رکعاته فرض د ماسپښین الله ته کومه او دا مې امام د امام پسې ولاړ یم او دا حاضر وخت دی، بس زړه کې راوله. کعبې شریفې ته مې مخ دی، هسې زړه کې راوله، په خولې اړو غږ هم مه کوه. او یا که زړه کې وي او په خولې وي خو ډېره ښه خبره ده. زمونږ ځکه خلکو ته وایو چې په خولې نیت وایې، زمونږ علما ځکه وایي چې زمونږ د خلکو خو هغسې دغه نشته. نو موږ ځکه وایو چې په زړه کې به یې نه وي، په خولې به مو نه وي، نس به دې جوړه نه شي. زه پرې په خولې خو به نیت وایي که نه. نو زړه کې دا مانځه دغه را حاضر کو، په خولې هم ووایه، ډېره بهتره به شي. چې نیت یې وکړه نو الله ته مخامخ به ودرېږې، نو الله اکبر به ووایې. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. څونه ښکلې معنا لري. او لاسونه به اوچت کې تر غوږونو پورې په داسې طریقه باندې چې دا کټه ګوته دا مټه چې تاسو ورته وایې دا د غوږ د پوسکۍ ته برابر شي. یو جنګ ورسره، او یا که لرې می خو چې د غوږ پوسکۍ ته ستا دا مټۍ ګوته برابر شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه متعلق راځي، فرمایي چې نبي علیه السلام به ګوتې اوچتې کړې نو دا دې غټه ګوته به د غوږ د پوسکۍ ته برابر وه، او دا 4 ګوتې چې دا کومې اوږدې دي دا به د غوږ د سرونو ته مخامخ وي، او د لاس دا چې کوم مړوند دا به اوږې ته مخامخ و. نو یا دې غوږ پورې ګوتې وجنګوه که نه جنګې خیر دی، که لرې هم بې پروا نشته، خو چې پوسکۍ ته ستا دا مټۍ ګوته برابري. او لاسونه به ګورې قبلې ته مخامخ کړي. ډېر خلک چې مونځ کوي داسې ودرېږي، بلکې بعضې خلک پکې داسې کړي، دا تلې دې مخ ته را مخامخ کړي. نه، دا به نه کوي، قبلې ته بالکل لاس مخامخ کړي. د پیغمبر علیه السلام طریقه خو همدغه ده. داسې به نه کوي، بعضې خلک غوږونه ونیسي لکه څنګه چې په مانځه کې سړی غوږ نیسي. او یا ډېر خلک دغه خو ډېر خلک کوي چې دا د لاس د تلي دې مخ ته را مخامخ کړي. نه، تلي به بالکل قبلې ته مخامخ کړي، دا ورغوی چې دی. او حکمت پکې څه دی په دې لاس پورته کولو کې؟ دې کې دې ته اشاره ده چې خدای د ټولې دنیا نه ګورې زه ویزار یم، دې وخت تا ته متوجه ولاړ یم. لکه یو سړی چاته ودرېږي او هر څه پرېږدي نو د هر لاسونه هسې کړي چې خدای هر څه مې شاته بس وغورځول، لاس مې اوچت کړل، د هر څه نه تبریه کوم، بس دې وخت کې زه یو تا ته الله ولاړ یم. او د توبې یو شکل هم دی دا، لکه په پښتو کې چې پښتانه چې توبه وباسي نو غوږ له ګوتې یوسي، نو دغه رنګې دا هم تا دې غوږونو له ګوتې یوړې، یو خو د توبه وویسته د ګناه نه، بل د خدای لویۍ ته اشارت شو، بل دا غوږ لاس وړل د دنیا د هر څه نه ځان پاکوالی شو، هر څه شاته غورځول شو. دا لاس به اوچت کې الله اکبر به ووایې،
د خدای د لویوالي الله ډېر لوی دی. بیا به لاسونه راواخلې او په دې نامه د پاسه به یې وتړئ. خو په نامه د پاسه تړلو مستحبه طریقه رونو دا ده چې دا مټی ګوته د ګس لاسه دا په دې نوم د پاسه راولي، د ګس لاس دا مټی ګوته، او دا باقي لاس به د نوم نه لاندې کې، یعنی د لاس څه حسابه په نوم راشي او د لاس څه حسابه د نوم نه لاندې شي، او دا تلې به د ګس لاس د تلي د پاسه راولي، د ښي لاس تلې، او دا دوه ګوتې چې کومې دي قچی ګوته او مټی ګوته دا به د دې ګړۍ په ځای د دې مړوند نه راتاو کې، او دا درې ګوتې او په دې لیچه د پاسه اوږدې کې. لکه یو حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام په نامه لاس تړه. بل صحابي وایي د نامه نه به یې لاس لاندې و. نو موږ وایو چې بس نیم لاس په نامه کې د نیم لاندې که دواړه خبرې جوړې شوې. او بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صاحب به دا ورغوې د ورغوي د پاسه و، تلې د تلي د پاسه، او داسې حلقه به یې جوړه کړې وه، دا یو ګوته دا دواړه ګوتې ترې راتاو کا. او حدیث کې راځي چې د نبي علیه السلام دا ګوتې به په دې سنګل د پاسه خورې وې. ګوره په ټولو باندې عمل راغی. نو په داسې طریقه به کې بعضې څوک یې په خېټه لاسونه کېدي، څوک لاسونه په دلته ونیسي، نه ګوره هغه طریقه باندې مونځ وکړه چې کومه طریقه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، نو کار به جوړ شي. نو بېځایه طریقه باندې چې دا مونږ بعضې خلک وایي که نه د بانډو کې د جمعې مونځ زمونږ د امام صاحب په مذهب نه کېږي. نو ما یو سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي ما هغه واقعه ورته بیان کړه. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي چې وایي ما نه یو سړي تپوس وکړې مولانا اشرف علي صاحب وایي چېرې بانډه کې د امام صاحب په مذهب د جمعې مونځ کېږي؟ وایي ما ورته وایي چې نه. نو هغه ما ته وایي روان شو زیاره د نه کولو نه خو کول ښه دي که نه مونږ بیا پکې کوو. باندې خلکو د جمعې مونځ پې نشته، نو دا نه کولو نه کول ښه دي مونږ بیا پکې کوو. وایي ما ورته اشاره ته وکړو چې دا خو قمقل د ساده دی پوه نه شو. وایي ما ورته وایي چې حج کم ځای کې کېږي؟ تا باندې حج فرض دی؟ وایي ما ته وایي چې نه په ما خو حج نه دی فرض. مې چې ولې؟ وایي چې زه غریب سړی یم او حج له خو مکې مکرمې مدینې منورې ته ځې. وایي ما ورته چې په دیني کې مونځ کوه حج کوه که نه، دیني کې یو کوټه وګوره طواف ته کوه دلته حج کوه. وایي ما ته وایي چې په ما فرض نه دی او دا خو په مکه او مدینه کې د حج تعلق خو مکې مکرمې سره دی. وایي ما ورته چې نه کوله خو نه خو کول ښه دي په دې دیني کې کوه که نه، ته خو عزم یې چې نه کولو نه کول ښه دي، نو دیني کې کوه که نه. نو خبره دا ده چې د نه کولو نه کول ښه دي، خو په هغه طریقه چې کومه طریقه ته پیغمبر علیه السلام ښودلې ده داسې طریقه به نیستې ما ځان رسول اسوات کړی خپل ځان ته واچولې او تا ته مې ځان وتړ. خدای ستا اختیار دی چې ما سره څه کوې کوه. نو بیا به سبحانک اللهم وبحمدک شروع کړي. سبحانک اللهم د خدای پاکوالی شو، الله ته ډېر لوی پاک د هر قسمه عیب نه، او خدای تعالی صفتونه او ثناګانې دي. وتبارک اسمک، خدای ستا نوم ډېر لوی د برکت دی. وتعالی جدک، ستا شان ډېر لوی دی. ولا اله غیرک، خدای ستا نه ما سوا بل خدای نشته. ګوره څومره ښکلې معنا شو. اوس یو سړی په دې معنا پوهېږي او دې سره مونځ وکړي الله ته، نو الله پرې څومره خوشحالېږي. د هغې نه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، شیطان نه پناه وغواړئ، د خدای په نوم زه پناه نیسم د هغه ملعون شیطان نه. او بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله، هغه الله چې ډېر مهربانه دی او ډېر رحم کوونکی د هغه په نوم زه شروع کوم. اعوذ بالله بسم الله به ووایئ. بیا به سورې فاتحه شروع کړي. الحمدلله رب العالمین. سورې فاتحې معنا هم درته وکړم. دې کې ګوره د خدای صفت تلاول، الحمدلله رب العالمین، ټول صفتونه د الله لري. څومره خلک چې صفتونه کوي که نه، دا ګوره ټول د خدای دی. که مونږ او تاسو د یو بل صفت کوو، دا صفت هم د خدای دی. لکه مثلا زه وایم چې دا فلان کې سړی ښکلی دی، نو دا ښکلیوالی پکې چا پیدا کړی دی؟ الله. دې کوټې چې صفت کوم چې ډېر ښه جومات جوړ شو، نو دا په حقیقت کې د کاڼو صفت نه دی، دا د هغه ګلکار صفت دی چا چې کوټه جوړه کړې ده. دغه رنګې که مونږ د انسان د صفت ذکر کوو، دا صفت الله پیدا کړی دی، دا په حقیقت کې د خدای صفت دی. نو ټول صفتونه د الله لري. کم الله رب العالمین کې د ټول مخلوقات پالونکی دی. الرحمن ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی. دا خو د خدای صفت دی. وکړو بیا وایي مالک یوم الدین، د قیامت ورځ چې کومه د جزا او د سزا او د حساب کتاب ورځ ده، د هغې مالک الله دی. دا خو د خدای صفت شو. د هغې نه پس بیا د خپلې بندګۍ اظهار کول، ایاک نعبدو، ای خدایه مونږ چې عبادت کوو دا ګورې خالص تا له کوو، بل چاله نه کوو.
و ایاک نستعین، یا اللہ که مونږ امدادم غواړو نو خالص تا نه غواړو، بل چانه نه غواړو. هغې نه پس دعا شروع شوه، اهدنا الصراط والمستقیم، یا اللہ مونږ ته نیغه لاره وښایه. نیغه د چا؟ د جنت لار. صراط مستقیم هغه لار چې د افراط و تفریط نه پاکه ده، کږه نه ده، نیغه الله ته ورغلې ده. کومه لاره چې خدای پتا در روانه ده، او کومه لاره چې ستا رضا مونږ ته راکوي، کومه لاره چې ستا خوشحالي مونږ له راکوي، کومه لاره چې ستا جنت مونږ له راکوي، خدای په هغې هم روان کا. نو بیا ورته د هغه لارې ذکر هم کوو، صراط الذین انعمت علیهم. خدای د هغه خلکو لاره راته وښایه چې تا پرې ډېر احسانونه کړي دي، لکه هغه پیغمبران دي، هغه شهدا دي، هغه صدیقین دي، هغه نیکان خلق دي. خدای د دغه نیکو خلقو، پیغمبرانو، شهداو، صالحینو په لاره هم خدای بوزه. غیر المغضوب علیهم، خدای دا خلق په غضب هم نوستا، دی باندې تا غضب نه نازل کړي، لکه یهودیانو باندې چې کوم غضب نازل دی. او ولد دوالین، خدای دا ګورې ګمراهان هم نو. یعنی مطلب دا چې د هغې خلقو چې هغه ستا په غضب ککړ دي، چې یهودیان دي، یا هغه عیسایان چې هغه ګمراهان دي، خدای د هغې د لارې نه هم ګورې وساته. په مانځه کې مونږ د الله نه ګورې دا درخواست کوو. او عمل هم څه دی؟ د یهودو د عیسایانو سره جوړ توړ. څوک کرته مونږ د خدای نه په مانځه کې سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خو رښتونې نه یو پکې مونږ. مانځه کې خود سارم څلور ځله دا دعا وکړه، ماسپښین د 10 کرته دا دعا وکړه، او مازدیګر د بیا څلور کله دا دعا وکړه، ماښام د 15 کرته بیا دعا وکړه، ماسخوتن د 9 کرته بیا دا دعا وکړه. د نوافلو د مستحباتو نه علاوه چې خدای ګورې د یهودو لار او د عیسایانو لار امې نه ده په کار، ګورې د هغې نه مې وساتې. او هلته کې چې روان یم د هغې په لار روان، نو خدای به ما سره ټوکې کې سوال چې کوم دا کې چې د هغې نه مې وساته، مې نه راخوښه. او نور کردار او تعلقات او دوستانې او یارانې او د ټول هغې خلکو سره دي، خدای دې ته وساتي. مونږ ته خدای انشاءالله ساتي، زمونږ مشران دې ته خدای وساتي. دا تا دعا وکړه نو بیا به آمین، خدای زما را دعا قبوله کړه. نو د هغې نه پس به صورت ووایه. دا مونږ هر یو صورت چې دی، یا که مثلا یو سړی صورت ورته پوره یاد نی، نو 3 آیتونو والا لنډي لکه دومره آیتونه به ووایه چې هغه د انا اعطیناک الکوثر صورت برابري. یو اوږد آیت دی لکه آیت الکرسی ده مثلا، یا نور اوږد آیتونه قرآن کې شته، یا 2 آیتونه، خو چې په مقدار کې دا انا اعطیناک الکوثر و صورت نه لنډ نی، دا به ووایه. نو بیا به الله اکبر ووایه، رکوع له به لاړ شي. نو ګوره ته ټیټ شوې که نه الله ته، لکه یو سړی چا له ستړي مشي له ورځي نه سر ورته ټیټ کړي، دا د خپلې عاجزۍ اظهار ته وکړه. او چې کله رکوع کوې نو طریقه یې دا ده چې په دې کونډۍ به دا لاس کېدی، دا ګوتې به دې ګورې خوارې کې، کله که به پې دا کونډۍ ونیسې، او ملا به بلکل اوږده کې. یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام چې به رکوع کوله مونږ به ورته کتل نو ملا به بلکل نیغه اوږده وه. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي نه به یې ډېره ښکته کوله او نه به یې اوچتوله. او داسې زمونږ فقها لیکي ملا به اوږده کې چې دا سر او دا کوناټي دا بلکل یو بل ته برابري. باید سړی د په رکوع کې د سجدې ځای ته ګوري، هغه سر اوچتېږي نه، رکوع کې به د خپو د قدمونو ته ګوري. چې کله قیام کې ولاړې نو ته به سجدې چې کوم ځای لګې هلته به ګورې، او په رکوع کې به د خپو دا قدم نه دی دا پنجه دې ته به ګورې. نو چې دې ته ګورې نو ستا ترتیب برابرېږي. خپې به بلکل زور به ورکوې چې دا کونډۍ ده زور ورکوې، دا خپې به راغونډی نه. نو 3 ځله کم از کم به ووایې سبحان ربی العظیم، پاک دی رب زما، پاکی د رب زما لره، پاکی بیانوم د رب خپل، هغه رب چې هغه ډېر لوی دی. 3 ځله سبحان ربی العظیم به ووایې کم از کم. او امام به 3 ځله وایي، زیات به نه وایي، لکه په قوم کې بیماران هم شته، بوډاګان هم پکې شته، او کم سړی چې امام پسې ولاړ دی یا ځان لمونځ کوي هغه د 3 ځله وایي، 15 کرته دی وایي، 9 کرته ناتکه، 9 کرته، 11 کرته. صحابه فرمایي چې نبی علیه السلام با سبحان ربی العظیم دومره کرته وی چې مونږ به وایي چې هیر شو تیرا مونځ، دومره به نبی علیه السلام په رکوع کې ولاړ به. دا صرف چې کوم امام دی 3 ځله به وایي سبحان ربی العظیم. ګوره اطمینان سره مونږ یې په منډه وایو، اوس باندې پوه نه شو. پاکی بیانوم د رب خپل، هغه رب چې هغه لوی دی. 3 ځله کم از کم. او که امام پسې ولاړې امام اوږد که نو ته زیات ووایه، 15 اوه کرته ووایه، ځان لمونځ کې څومره چې زیات ویلی شي ووایه. د هغې نه پس به بیا
سمع الله لمن حمده بوي چې هغه څوک چې الله له صفت کوي خدای پاک هغه اوري. ربنا لك الحمد، ای زمونږ رب تعالی ثنا ده، د خدای صفت دی. او که څوک ربنا ولك الحمد وي دام صحیح ده، که څوک اللهم ربنا ولك الحمد وي دام صحیح ده. حدیثو کې ټول راغلي دي. خو موږ د عوامو ته د اسانتیا لپاره دا چې ربنا لك الحمد، ای رب زمونږ تعالی ثنا ده، دا به ګورې بالکل چې ملا نیغه کې دا به ووایې ربنا لك الحمد. بعضې خلک یې که نه قومه بالکل نه کوي، خو چې رکوع نه پورته شي له ملا نیغوي نه او نیغ سجدې له دال شي. ملا به بالکل نیغه کې، که ملا دې نیغه نه کړه او قومه دې ونه کړه نو مونځ دې لا برباد شو. هسې ځان وکړو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل، امام شافعی صاحب او امام مالک صاحب خو چې بالکل مونځ ونه شو، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا مو چې واجب پاتې شو. نو چې واجب پاتې شو نو د واجب حکم تقریبا د فرض دی، خو مونځ لا برباد شو. یو صحابي راغی جمعات کې مونځ وکړه، نبی علیه السلام له هغې سلام یې پرې واچو، پیغمبر ته ارجع فصل فانک لم تصلي، دا پاسه مونځ وکړه، مونځ نه دی کړی. بیا لاړ مونځ یې وکړه، بیا راغی وی السلام علیکم، نبي صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي وی ارجع، دا واپس سے مونځ وکړه فانک لم تصلي، تا مونځ نه دی کړی. هغه بیا لاړ مونځ یې وکړه، بیا راغی وی السلام علیکم، وی واپس سے مونځ وکړه، مونځ نه دی کړی. د خدای رسول وی ما ته خو دقه مونځ یاد دی، ما له خو بل چل نه راځي. نو بیا دا کومه طریقه درته ښیم، په دې طریقه نبي صلی الله علیه وسلم چل وښو. نو چې قومه دې ونه کړه او ملا دې نیغه نه کړه، مونځ دې بالکل نه شو. هسې ځان مه کړوه، منډې مه ځان مه کړوه، دې ته د مونځ غل وایي. دا زر زر مونځ کوي که نه، او دا قومه او سجده او جلسه نه برابر وي، دا د مونځ غل دی. نو ښه به برابر ملا نیغه که، د یو تسبیح په اندازه خو به خامخا ملا نیغه، دومره به نیغه چې ملا نیغه کې او د هغې نه پس وی ربنا لک الحمد بس. او که د دې نه زیات هم پکې ودرېږي نو ودرېږه. نبي علیه السلام به کله کله پکې داسې وی ربنا لک الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. دونه د دعا پکې ولسته. دا غینه پس به الله اکبر نو لاړ بس سجدې له. خو د موږ د فقها لیکي وی د الله اکبر چې وینو په داسې طریقه باندې وایا چې کله سجدې له دې نو الف الله نه شروع کا، او چې سجدې تندیر یې ورسو نو پرې باندې ختم کا. خو خیر که داسې دې نه کړه نو څه پروا نشته، سجدې له به لاړ شي. نو سجده به ښه مضبوطه مزېداره ولګې، دا خېټه به د دې رونونو نه لرې کې، لاسونه د سنګلې دا به د دې خېټې نه غاړو نه لرې کې، چې بالکل ستا سنګلې د دې ډډو نه لرې وي او ستا رون د خېټې نه لرې وي. او بیا جناب په مانځه کې به دا ګوتې را ماتې کې، د دې ګوتو دا سرونه به قبلې ته را مخامخ کې، ګوتې داسې را ماتې کې چې دا ستا دا ګوتې قبلې ته مخامخ شي. او دا لاسونه به داسې کېږي چې د لاسونو ګوتې هم قبلې ته مخامخ شي، او لاسونه به د غوږونو لاندې ږدي په داسې طریقه که ستا د غوږ نه څوک یو کاڼی راوغورځي چې ستا د دې ورغه وي د دې تلي د پاسه راوغورځېږي، چې ستا د نظر په سجده کې م یو خوا بل خوا نه ځي. نبي علیه السلام چې به سجده لګوله دواړو لاسونو منځ کې به یې لګوله، نو لاسونه بالکل کېدې، پوزه به مو لګې، تندې به مو لګې برابر. نو درې کرته به ووایې سبحان ربي الاعلی، زه پاکي بیانوم د هغه الله چې لوی دی. او بیا سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي الاعلی کم از کم درې کرته. امام به درې کرته وایي، زیات به نه وایي چې قوم تنګ نشي. او ځان له مونځ کوونکي چې څومره وایي خو ناتکۍ به وایي، یا امام پسې څوک ولاړ دی او امام اوږده کړه دی به مونځ پسې زیات وایي، زیات دی وایي مستحب دی. خو ما وایي چې سجده به لږه فراخه لګې، نو بیا به وایي الله اکبر کې باندې جلسه به وکړې، جلسې دپاره به ګسه خپره ماته کړې لکه مونږ چې څنګه ماتو په هغې به کښېنې، او خیخ به بیا هم هقسې ودرې چې ستا د ګوتو دا سرونه دا قبلې ته مخامخي. نو بیا به کښېنې، لږ غوندې به دغه ځای هم کښېنې، د دواړو سجدو په منځ کې جلسه ورته وایي. بعضې خلک یې که نه سر لږ غوندې راوچت کړي بیا زر ښکته کړي. یا لږ ولې که صحیح مونځ او د غلط مونځ په منځ کې تاسو اندازه ولګوله یا د 1 منټ یا د 2 منټو فرق به وي. لږ غوندې سر راوچت کړي مونځ یې ونه شو، دا ځان برباد کړه. بالکل به ملا راوچته کړي چې دا ملا نیغه کې. نو پکې نبی علیه السلام به دا ګورې لوستل رب اغفر لی، خدای ما وبخې، دا پکې وایا، حدیث کې ثابت دی. ملا راوچته کړي وی رب اغفر لی، خدای ما وبخې. بلکې نبی صاحب به داسې وی رب اغفر لی وارحمني واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت.
دا الفاظ پکې نه خدا مونږ علماوی په نفلو کې وایا سنتو کې وایا فرضو کې خیر چې څومره مختصري نو خبره ده. نو چې کملار او چته کې سجدې نه جلسه وته وي لاسونو په دواړو رونونو باندې کېږي په داسې طریقه چې دا ګوتې ستا قبلې ته مخامخي. بیا به دویمه سجده وکړې په دغه طریقه چې ما درته ووایي. نو بیا به پاسې الله اکبر چې ووایې نو نیغ به دویم رکعت ته پاسې. دا سجده چې تا ولګوله دا تا پوزه خدای ته راښکه لکه یو سړی څوک راونیسي وي شا به پوزه راکاږه ته وایې ما به 20 ټوټې کې خو پوزه به راته رانه کاږم. او دا سجدې دا حیثیت دی لکه چې تا دا خپله پوزه الله ته راښکه. نو ګوره چې یو سړی دا تصور وکړي چې یا الله ما راته ګورې ځان ټیټ کړ لکه سړی د عاجزۍ اظهار وکړي او بیا په سجده باندې پرېوځي وي یا الله هغه خوره چې کومې څوک مړ کړي که نه دا تندې به ورته ونه لګوم دا پوزه به رانه کاږم خو خدایه تا ته زه خامخا راکاږم. یو ځل ولګوله بیا دې سر اوچت کړی خدای بیا درته را پوزه راکاږم. په دې طریقه چې ته رامونځ کوې نو الله به پرې څومره خوشحالېږي. دوه سجدې به وکړې نو بیا به پاسې الله اکبر به ووایو نیغ به ودرېږي دویم رکعت ته. اوس دویم رکعت چې کتل شروع کې نو بیا به سبحانک اللهم نه وی اعوذ بالله ته ضرورت نشته صرف بسم الله الرحمن الرحیم نه به شروع کې سورت به ووی ورپسې به پټ امین ووی ورپسې به فاتحه به ووی بیا امین به ووی بیا به سورت ورپسې ووی. بیا هم دغه طریقه ده چې رکوع له به لاړ شي خو قومه به پکې برابر کې د رکوع نه پاسېدو کې سجده به وکړي سجدو منځ کې جلسه ده به برابر کې. نو بیا په دویم رکعت کېنې نو التحیاتو به شروع کې او په دویم رکعت به همداسې کېنې لکه مونږ چې دا دو سجدو منځ کې کېنو ګس خپه به نماته کې په هغې به کېنې خیخ په به ودرې التحیات لله. زمونږ د خولې عبادتونه ټول د الله دپاره دي چې په خولې لګیا یو بل چاله نه کوو. والصلوات او د مونږ دا چې کوم بدني عبادتونه دي دا هم خدای تعالی کوو. والطیبات خدای که مونږ مالی عبادت کوو نو دا هم تعالی کوو. نو بیا به د دې مونځ چې نبی علیہ السلام باندې کله په معراج کې فرض کېدل نو هغه کلمات به لغوندې وویلی شي ځکه دغه وخت کې دا مونځ فرض شوی دی نو د خدای او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې چې دا کم الفاظ د هغه حکایت دا به ووی. نو معراج کې نبی علیہ السلام له چې خدای 5 منځونه ورکړل التحیات لله والصلوات والطیبات دا یو هرکلی یې پیش کړه تا ډالۍ سره راوړې ده ته تحفه دې راوړې ده. نو نبی علیہ السلام ورته دا تحفه یاد کړه التحیات لله والصلوات والطیبات خدای ما دا عاجزي ده راوړې ده دا قولی او بدني او دا مالی عبادتونه مې خدای تعالی راوړې دي. نو الله ذوالجلال سلام واچو السلام علیک ایها النبی اے پیغمبره پتا دې سلامتیا وي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته دا خدای رحمتونه او دا خدای برکتونه تا باندې نازل شي. نبی علیہ السلام بیا خو خيار ډېر زیات کنه السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. نو علیمنا دا چې په مونږ د سلامي او په نیکانو بندگانو د سلامي. نو دا مونږ د علما لیکي چې دا نیکان بندگان ځان لکړل علینا یې وي په مونږ وی دې ځان سره ګناهګار مرګري کړل چې ما باندې علما په ګناهګار امت سلامي او ستا په نیکانو بندگانو دم سلامي. بیا به د خدای د وحدانیت اقرار وکړي اشهد ان لا اله الا الله زه ګواهي کوم چې د عبادت لایق ما سوا د خدای نه بل څوک نشته واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې خبرې م ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای بنده د خدای رسول دی. نو که څلور رکعتیز مونځ یا 3 رکعتیزي نو بیا پاسه الله اکبر به وي 3 رکعت به وکړي دریم به تش کې تش دا معنا چې صرف فاتحه به لولي صورت به نه لولي آمین پورې به او که 2 رکعتیز مونځي نو درود وایي په نبی علیہ السلام او بهتر درود په درودونو کې درود ابراهیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. خدای کم رحمتونه چې تا په ابراهیم علیہ السلام او داغه په اولاد نازل کړی دي هغه په نبی علیہ السلام او داغه په اولاد هم نازل کړي ته صفات خاوند او ته د بزرګۍ لایق. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. خدای هغه برکتونه چې په ابراهیم علیہ السلام او داغه په اولاد ته نازل کړو ادا نبی علیہ السلام او داغه په اولاد هم نازل کړي. بیا به دعا وکړي اللهم ربنا چونکه جامع دعا ده د قرآن یا د حدیث ولا دعا لوستل شي خدای لري جامع دعا ده نو دا وایي اللهم ربنا اے خدای زمونږ ربا آتنا فی الدنیا حسنه مونږ له په دنیا کې ښکلی ژوند راکړي د هغه ژوند چې د نیکو وي ته پرې خوشحالېږي وفي الاخرة حسنه او په آخرت کې هم ښکلی ژوند د نیکو راکړي وقنا عذاب النار او خدای مونږ د اور د عذاب نه بچ کړي
دا ته د مانځه په آخر کې دعا وکړه. بیا به السلام علیکم ورحمت الله، نو ښي طرف ته به مخ راواړی په داسې طریقه چې د سلام وخت کې د ښې اوږې ته دې ګورې، ښي اوږې ته، او بیا السلام علیکم ورحمت الله، نو په دې دویم سلام کې ګوسې اوږې ته ګورې. ښه، اوس چې رکوع لځې نو ته به دې خپو ته ګورې، او په سجده کې به دې پوزې چې کوم ځای وي دقه ځای ته به ګورې، نظر به دې بل خوا نه وي. او چې کله په قاعده ناستې نو دې خپل غیږ ته به ګورې، الله ته متوجه دا ستا مونځ دی. د مانځه نه پس السلام علیکم ورحمت الله سره د مانځه نه ووتی. دا خو د مونځ هغه طریقه وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وښوله. خو لنډه خبره دا درونو چې په مانځه کې ما درته ووي الله ته متوجه ودرېدل پکار دی، دا تصور قایمول پکار دی چې دا زما او د خدای منځ کې ملاقات دی، زما او د خدای په منځ کې دا یو ربط دی، یو نسبت دی، او خدای ته پوره متوجه کېدل پکار دی. د دې وجې نه رونو دا مونځ زموږ د مسلمانانو د اتفاق یو لویه نښه ده. ټول مسلمانان وره خدای خو هر طرف ته دی، اینما تولوا فثم وجه الله، که قبلې ته مخکې او که دې خوا مخکې، هر طرف ته د خدای رحمتونه الله متوجه دی تا ته. لیکن ټول خلک به قبلې ته ولې مخ کوي چې د ټولو مسلمانانو یو وحدتي، یو اتفاقي، یو اتحادي. یو بله خبره درته کوم هغه لږ واورئ، بل دا عذر چې ني لکه باد شو، باران شو، یاره دشمن یره شوه، بعضې سړي دشمن یره یاسي، نو په کور به مونځ نه کوي، جومات ته مانځله به راځئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. کم سړی چې هغه د جومات ګاونډي دی، جومات ته راتلی شي او بیا هم د جومات ته مانځله نه راځي او کور مونځ کوي، ورې مونځ یې ونه شو، دی به خامخا جومات ته راځي. او بل حدیث کې راځي چې کم سړی 20 مونځونه ځان له وکړي، یو مونځ د جمع وکړي، دا برابر دی. او یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ویړه مې کېږي چې صحابي مخکې کوم مانځه ته او اقامت والا ته چې اقامت شروع کا، او ځان سره یو څو ماشومان الکان واخلم او په دې کورونو وګورم چې کم خلک جمع له نی راغلي چې دا کورونه پې وسوځوم. نو جمع له راتلل، دا جمع زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله دوه قوله دي، یو کې سنت مؤکد ده مشهور ده، خو بل قول کې ګوره د واجباتو نه حسابوي. بل جمع کې چې ودرېږي یو بل سره متصل به ودرېږي، یو بل سره بعضې خلک یو بل نه لرې لرې ودرېږي، دا ګورې ګناه ده. پیغمبر علیه السلام باقاعده آواز کو اتموا صفوفکم، صفونم برابر کې، سووا صفوفکم، صفونم نیخ کې، او حازو بین الاعناق، دا سټونه یو بل سره برابر کې، او دا اوږې یو بل سره وجنګوي، او دا منځ کې چې دا کم خالی دی دا ډک کې، او دا به فرمایل یو څو څپړې ته وباسوانه کې، او دا به فرمایل نبی علیہ السلام چې مخکې صفونه پوره کې، بیا دویم بیا دریم بیا چې څه کموالی هغه په آخري صفونو کې پرېږدی. نو کوشش پکار دی چې مخکې صفونه دا برابري او صفونه نیغول پکاري. بلکې یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل وی صفونه نیغ کې، ورې که صفونه نیغ نکړل نو الله به ستاسو مخونه کاږه کي، که صفونه نیغ نکړل بل حدیث ستاسو په زړونو کې به خدای یو بل سره دشمنی پیدا کی. نو دې وجه نه صفونه نیغول پکار دی، یو بل ته کتل پکار دی، او جخت به ودرېږي، یو بل نه لرې به نه ودرېږي، او ماشومان رستو کول پکاري. ماشوم صف کې مخکې ودرول دا نی پکار، ماشومان له پکاري چې هغه رستو ودرېږي. دا خو مختصر غوندې د مانځه متعلق بیان مې درته وکړه په دې خیال چې دا مونځ زموږ یو اهم عبادت دی، او دا په داسې طریقه وشي چې د قبولیت درجې ته ورسېږي. که یو بنده یو جومات کې اودس وکړي او خپې پاتې شي، بل جومات ته لاړ شي، نو دی به څه کوي؟ نو ګوره که یو انسان اودس وکړي او یو اندام ته یېر شو، لکه مثلا د سر مسه ته یېره شوه، یا خپې ته یېرې شو، یا لاسونه ته یېر شو، نو که دا باقي اندامونه اوچ شوي وي نو بیا به دوباره اودس کوي، او که باقي اندامونه لا اوچ نی او لامده وي نو هغه اندام چې ته یېر دی هغه دوباره ووینځي نو کار کېږي. لکه اودس یې وکړو او خپې ته اوچې پاتې شوې، چې وروسته جومات ته لاړو ویې کتل خپې اوچې دي خو مانه خپې یېرې شوې، نو او دې ګوري که دا مخ او لاسونه لامده دي، لا اوچ شوي نه دي، نو ور دي چې صرف خپې دي ووینځي بس ټیک ته، او کنه دا نور اندامونه اوچ شوي دي بیا به سرې نه پوره اودس کوي. او یو سړي صدقې فطر نه دی ورکړی، بلکل اوس هم ورکولی شي، خو هغه ثواب یې نه کېږي کم ثواب چې هغه وخت کې و. دا راته ما مخکې ویلي دا خو ما خبره کړې ده چې هغه چا له زکات ورکول پکار دي چې په هغه خپله زکات ورکول واجب ني. او یو سړي سرکاري ملازم دی، لاهور کې ملازمت کوي، د حکومت سره روژه نیولې ده، روژه خو زمونږ د حکومت یو دی کې اوس خبره نشته دی. اختر له چاهي ته راغی، یو 2 ورځې مخکې راغی، او اختر دلته راغی، اختر د حکومت، نو دلته کې چې دلته به خلکو سره یو شان اختر به کوي، چې کوم ځای کې وي هغې ته دغه دی ورکوي اعتبار. ځمکه کې تریاک
تریاک څه ته وایي، دا دغه ته وایي اپیم کرل او د هغې تجارت کول دا منې دا حرام دي. دعا وکړئ رب العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي، آفات و بلیات و مصائب و مشکلاتو نه پام قدرمندو مسلمانانو، دا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر او د عرسونو مبارک کیسټې به تاسو ته په مرزو بازار کې د ارچن پر روډ د بشیر جان په دکان کې ملاویږي. خپل مخوای دبل مخدم رجدا نشتا دل برا